زمینوان دی بې وسه پلار دومره خفه شوم چې مې حال د یو بابا ولیدو دومره خفه شوم چې مې حال د یو بابا ولیدو څادر یې مخې ته پروت ناست د سړک په غاړه داسې بېدمه وه چې لکه بېروحه جسد او په سلګو سلګو کې دا وعظونه کول چې د الله په خاطر رسول الله په خاطر لږ څه خیرات راکړئ معذوره شوی یم د کار توان نه لرم تاسو د خدای په نامه لږ څه خیرات راکړئ لږ څه خیرات راکړئ زه هم په لار تېرېدم چې ناڅاپي مې پام شو په دې بابا باندې په سپینه ږیره باندې اوښکې روانې داسې لکه سیلاب د هورو او په سلګو سلګو کې دا وعظونه کول چې د الله په نامه رسول الله په نامه لږ څه خیرات راکړئ معذوره شوی یم د کار توان نه لرم زړه مې طاقت ونه کړو ورته نږدې ورغلم او څنګ کې کېناستم او ورنه ومې پوښتل یا په ما ګرانه بابا زار شم له تانه بابا زما ارمانه بابا ته په دې سپینه ږیره ولې خیرات غواړې بچي دې نشته مګر هغې جواب راکړو په جرغونې اواز بچي مې شته دی مګر زما لپاره هغې وبس کې په نشي صاحب دي ودونه ټولو کړي له خپلو ښځو تاو دي هر وخت پیغور راکوي یو وایي په ما تاوانې بل وایي په ما تاوانې ودونه ټولو کړي له خپلو ښځو تاو دي هر وخت پیغور راکوي یو وایي په ما تاوانې بل وایي په ما تاوانې خبرې ډېرې داسې بچیه څه به وایم په زړه پرتې ښه دي ما یې فریاد واورېدو زړه مې راډو غوندې شو مخ مې اسمان په لور کو خولې ته ټپه مې راغله پلار یې په سخته کې رالویږي بچي چې لوی شي ورنه مخ بیا اړوي